دوستانو سلامونه، هیله مند یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ. زموږ او ستاسو د یوټیوب د کورس په تعقیب باندې نن تاسو ته زه درېیمه ویډیو جوړوم چې په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته ځینې موضوعات د تیرو ویډیوګانو په تعقیب باندې وړاندې کړم. که چیرې تاسې تیرې ویډیوګانې دوې ویډیوګانې دغه د په یوټیوب چینل کې شته، که تاسو چیرې نه وي کتلي کولی شئ چې هغه هم وګورئ. بیا دا ویډیو ته انشاءالله تاسو 100% آماده کړئ. موږ او تاسو په دغه تیرو دوه ویډیوګانو کې په یوه ویډیو کې ما تاسو ته د یوټیوب کمپنۍ په اړه مکمل معلومات درکړئ. په دوهمه ویډیو کې مې تاسو ته دا وویله چې تاسې خپل د یوټیوب دپاره یو مضمون انتخاب کړئ، یو مسلک انتخاب کړئ، یو موضوع انتخاب کړئ. نو انشاءالله امیدوار یم چې تاسو ټول به دا کتلي وي. په نن ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو د یوټیوب چینل جوړ کړو او د هغه تر څنګه کولی شو یو جیمیل ادرس جوړ کړو. موږ او تاسو راځو لومړی دا زده کوو چې څنګه کولی شو موږ او تاسو یو جیمیل ادرس جوړ کړو. صحیح دی. جیمیل ادرس جوړول هم ډېر اسانه دی. تاسو به لومړی راسئ ګوګل ته چې رالاست، بیا دلته په اخر کې اډ انادر اکاونټ چې دی پر دې باندې به کلیک ووهئ. کله چې پر دې کلیک ووهئ بیا به پر ګوګل باندې کلیک ووهئ. په اول اپشن کې تاسو ته ګوګل راوړي. کنټینیو به ووهئ. که چیرې ستاسو په ټلیفون کې ګلکسي وي یا مثلا بل ټلیفون لري، تاسو شاید نور اپشنونه راوي، خو د ټولو مرحله همداسې مخته تلل یو رقم دی. کله چې دې صفحې ته تاسو داخل شوئ دوستانو، کولی شئ چې دلته پر کریټ اکاونټ پر دې باندې کلیک ووهئ. یعنې موږ او تاسو غواړو د ځان لپاره یو اکاونټ جوړ کړو. اوس دلته موږ او تاسو ته دوه اپشنونه راکوي چې فار مای سیلف او ټو منیج مای بزنس. موږ فار مای سیلف ورته انتخابوو، موږ خپل د ځان لپاره. دلته به تاسو نوم ورته ورکوئ، لومړی نوم به ورکوئ، تخلص به ورته ورکوئ، نیکسټ به ووهئ. صحیح دی. له دې څخه وروسته به یو کال ورته انتخاب کړئ. مثلا زه داسې یو کال انتخابوم، میاشت به ورته انتخاب کړئ او ورځ به ورته انتخاب کړئ. بیا به دلته خپل جنډر ورته معلوم کړئ، میل یا فیمیل. دغه مرحلې چې تر دغه ځای دوستانو زه رالمه، لکه نوم، تخلص، د زیږېدلو نیټه، دا تاسو باید 100% خپل د پاسپورټ او تذکرې مثلا د دې هر شی چې لري د هغه سره مطابق ورته ورکړئ، ځکه چې په راتلونکي پړاوونو کې بیا یوټیوب دغه ځایونو ته اشاره کوي. موږ او تاسو باید د اول څخه ورته چمتووالی ونیسو. کال، ورځ او میاشت او همدارنګه نوم او تخلص، دا ټول دقیق ورته ورکړئ چې راتلونکي بیا تاسو ته مشکل او ستونزې جوړې نه کوي. د دې څخه وروسته به ورته نیکسټ ووهئ. دلته دوستانو تاسو ته د نومنې دپاره دغسې دوه ایمیلونه درکوي چې وایي تاسو غواړئ دغسې یو ایمیل جوړ کړئ یا غواړئ خپله یو ایمیل جوړ کړئ. که غواړئ خپله یو ایمیل جوړ کړئ، پر کریټ یور اون جیمیل پر دې باندې کلیک ووهئ. هر رقم چې تاسو غواړئ، مثلا دلته زه لیکمه helman@gmail.com، پر دې باندې کلیک وهمه، نیکسټ وهمه. دلته ماته وایي موږ دا یوزرنیم مخکې اخیستی و. هغه یوزرنیم چې مخکې اخیستل سوی وي هغه باندې تاسو ته اجازه نه درکوي چې اکاونټ جوړ کړئ. مثلا دلته په دې ځای کې تغیرات راولئ، یو بل ورته ورکوئ. خو خیر زه غواړم په دا دوه دانو کې چې دوی موږ ته دوه دانې ریکمنډ کړي دي، پر دې باندې اول دانه زه انتخاب کوم. غواړم چې مثلا دغسې یو جیمیل جوړ کړم، مخته ځمه، نیکسټ وهمه. دلته به تاسو ورته پاسورډ ورکړئ، بیا به مخته ولاړ شئ. مثلا پاسورډ هم ښه سټرانګ پاسورډ ورته ورکړئ، ښه قوي پاسورډ ورکړئ چې هم تورې، هم عددونه، کوچني او غټ تورې، همدارنګه علامې، دا ټول پکې. دوستانو کله چې مو پاسورډ ورته ورکړئ، دلته بیا ستاسو څخه د ټلیفون نمبر غواړي. کولی شئ دا سکیپ هم کړئ او تاسو ښه خبره دا ده چې د ټلیفون نمبر دلته ورته ورکړئ. د ټلیفون نمبر ورته ورکړئ، مخته ولاړ شئ. مثلا د ټلیفون نمبر مو هم ورته ورکړئ. کله چې تاسو د ټلیفون نمبر ورته ورکړئ، ستاسو ټلیفون نمبر ته یو ګوګل ویریفیکیشن کود راځي، هغه کود به هم ورته ورکړئ، بیا به مخته ولاړ شئ. نیکسټ زه وهمه، مخته ځمه چې ګورو زموږ ستاسو جیمیل جوړیږي. کله چې دوی دلته تاسو ته خپل پرایویسي پالیسي درته راوړل، اخر ته به راسئ، پر آی اګري باندې به کلیک ووهئ. دوستانو دا د زموږ ستاسو جیمیل په مکمله توګه جوړ شو. موږ او تاسو خپل جیمیل جوړ کړئ. دا د زه ورته داخل هم سولمه، دغه زما جیمیل دی. نو زه کولی شم چې اوس پر دې جیمیل باندې د یوټیوب چینل جوړ کړم. دا سوله د جیمیل جوړولو طریقه. راځو اوس یوټیوب چینل.
دوستانو جیمیل مو جوړ کړئ. راځو د یوټیوب چینل یوټیوب باندې کلیک وهو. کله چې تاسو دوستانو دلته پر یوټیوب باندې کلیک ووهئ تاسو ته دلته دوی څو اپشنونه درکوي چې یو د هغو اپشن څخه دا ده چې تاسو په خپل دغه جیمیل چې تاسو په ټلیفون کې خلاص کړی دی په هغه جیمیل باندې یوټیوب ته ننوځئ. کله چې یوټیوب ته ننوتلاست بیا یو بل ساده اپشن دی چې وایي تاسو خپل ځان لپاره زه دوستانو دغه یم یوټیوب ته رالم، غواړم چې مثلا پر دغه جیمیل باندې یو د یوټیوب چینل جوړ کړم. تاسو به هم داسې چې رالاست اکاونټ باندې به کلیک ووهئ او بیا به وروسته دلته یو جیمیل ورته انتخاب کړئ چې هغه جیمیل چې تاسو جوړ کړی یا مخکې جیمیل مقصد کوشش وکړئ چې داسې جیمیل جوړ کړئ چې د جیمیل هم پاسورډ تاسو ته معلوم وي، هم د زیږیدلو نیټه هر څه تاسو ته مکمل معلوم وي چې په راتلونکي ورځو کې بیا ستاسو پکاریږي. زه مثلا غواړم چې پر دې جیمیل باندې یو د یوټیوب چینل جوړ کړم. پر دې باندې به تاسو کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک ووهئ دوستانو تاسو ته مکمل یوټیوب خلاصیږي. له هغه څخه وروسته دلته تاسو کولی شئ چې د ځان لپاره یو چینل جوړ کړئ. څه رقم چینل جوړوئ؟ مثلا دا زموږ او ستاسو ایمیل څو یوټیوب چینل ته ننوتلو په داخل کې دلته لیکلی دی یو آر چینل. دا دلته پر دې ځای باندې یو آر چینل دلته تاسو ته وایي تاسو تر اوسه پورې چینل نه لرئ. نو چې چینل نه لرو موږ او تاسو څه کوو د ځان لپاره یو چینل جوړوو. که چیرې غواړئ تاسې د ځان لپاره چینل جوړ کړئ، اول مخکې ما تاسو ته په ویډیو کې ویلي وه چې ځان لپاره یو تاسو یو موضوع وټاکئ. موضوع چې مو وټاکل د هغه موضوع په اساس باندې کولی شئ چې دلته یو پروفایل ورته ورکړئ. په دې ځای کې مثلا په دې ځای کې تاسو غواړئ یو پروفایل ورکړئ، عکس ورته اپلوډ کولی شئ، هر رقم عکس چې ستاسو زړه وغواړي. او په دې ځای کې کولی شئ چې مثلا یو نوم ورته ورکړئ، هر رقم نوم چې تاسو زړه وغواړي دلته سیف ووهئ. پر دې ځای باندې ستاسې د یوټیوب چینل جوړ دی. نو د یوټیوب چینل جوړول او دا ټولې مرحلې انشاءالله ساده او اسانه دي. جیمیل جوړول، پر جیمیل باندې د یوټیوب چینل جوړول، دا مرحلې چې مو سر ته ورسولې بیا انشاءالله راتلونکي ورځو کې زه تاسو نور ویډیوګانې اپلوډ کوم چې کولی شئ د هغه څخه زده کړه وکړئ. زه تاسو ته په هغو ویډیوګانو کې د یوټیوب د ویډیو په اړه، د ایډیټینګ په اړه او د یوټیوب د پالیسۍ په اړه باندې تاسو ته ویډیوګانې خپروم. نو اسانه دی. تر دې ځایه پورې موږ تاسو قدم پر قدم مخته راغلي یو چې د یوټیوب د کمپنۍ څخه او د موضوع انتخاب، بیا د هغه څخه وروسته یو جیمیل جوړول او بیا پر هغه جیمیل باندې د یوټیوب چینل جوړول او نوم ورکول. کولی شئ تاسې هر ډول نوم ورته ورکړئ. مقصد کوشش وکړئ، نوم ډېر مهم نه دی، کوشش وکړئ چې خپل د موضوع په اساس باندې نوم ورکړئ. خپل په نامه یې جوړوئ، مثلا د افغانستان په نامه یې جوړوئ، د افغان په نامه یې جوړوئ، په هر نامه چې تاسو وغواړئ جوړولی شئ. او عکس هم د پروفایل عکس هم کولی شئ چې خپل د موضوع په اساس باندې یو عکس دوی ته ورته ورکړئ. نو انشاءالله هیله مند یم چې تر دې ځایه پورې به تاسو په هر څه باندې پوه سوي یاست. که چیرې کوم ځای مشکل ستونزه وي کولی شئ چې کمنټ کې پوښتنه وکړئ. انشاءالله زه تاسو ټول ته ځوابونه درکوم.